کته ته دا ښکاري چې پروناون به صرف هی شي اټ آی وی یو دی وي نو دا کنسپټ بالکل غلط دی. صحیح کنسپټ د پروناون باره کې څه دی راځئ چې زده کړو په دې ویډیو کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د انګلیش ګرامر هغه مونږ په سیمپل پښتو کې تاغه ایکسپلینیشن سٹارټ کړی دی. تاغه کلاس سٹارټ شوی دی. نن چې موږ کوم سبق وایو دا دی په اړه د پروناون کې. نو د پروناون څه ته ویل کیږي تاغه ډیفینیشن ته تاسو وګورئ. A word which is used in place of a noun is called pronoun. هغه word چې هغه ته noun په ځای باندې استعمال شي دی ورته ویل کیږي pronoun. For example, Ali is a student. Ali reads in grade 8. Ali یو student دی او Ali په 8م کلاس کې سبق وایي. نو په دې دویمه جملې کې چې کوم دا Ali دی دا به موږ ریموو کو او ته دې په ځای به he وایو. Ali is a student. He reads in grade 8. نو دلته دا he دا یو شی دی په ځای د Ali باندې. نو دا مونږ سره دی pronoun. دا سیمپل ډیفینیشن شو. pronoun مونږ ولې یوز کوو؟ څه ضرورت دی چې مونږ pronoun یوز کوو او دا مونږ په خپل سنټنسز کې استعمال کوو؟ نو د دې وجه دا ده چې د انسان مزاج دا دی چې یو خبره بار ریپیټ کیږي دا په ذهن باندې بوج جوړي. نو د دې لپاره چې نون په سنټنس کې بار ریپیټ نشي نو د نون په ځای باندې موږ پروناون ولګو چې د نون د ریپیټیشن ختم شي او نون بار موږ سره ریپیټ نشي. لکه فار ایگزامپل تاسو د علي باره کې د دې سمپل پیراګراف ته وګورئ. Ali is a student. Ali reads in grade 8. Ali is the student. Ali obtained 95% marks in the final examination. Nugura Ali is a student. Ali reads in grade 8. Ali is a student. Ali obtained marks. دا په انسان په ذهن بوج جوړ کی څه Ali دا ریپیټ کیږي د دې سټوډنټ نوم دا ولې. د دې لپاره مونږ د کې یوز کو پروناون. لکه دې تا وګورئ نیمز مونږ چینج کړو پروناون سره. نو پیراګراف پوز دا شي Ali is a student. He ته Ali په ځای راغی کنه. He reads in grade 8. He is the student who umta Ali په ځای راغی who obtained 95% marks in the final examinations. نو ګوره هغه Ali چې کوم بار ریپیټ کېده نو هغه ختم شو. نو کوم ته دا سو کوی چې پروناون ولې یوز کیږي نو سمپل به خبره بدایي چې د نون ریپیټیشن ختم شي چې په ذهن هغه بوج نه جوړي. د پروناون نور اگزامپلز هم شته دي. راځي چې هغه ته وګورو. فار ایگزامپل تاسو کوېسچن کوي what is your name? What is your name? ستانوم څه دی؟ فار ایگزامپل ستانوم دی احمد. ته دی احمد بځای په دې کوېسچن چې ما کوم جوړ کپای کې ما سو لګاو what is your name؟ نو دا احمد په ځای باندې what word راغی نو دا what هم موږ سره پروناون دی. فار ایگزامپل تاسو یو ګاډی دی مهران او ته دا غي باره کې خبره کې او دا سی وی چې مهران is my car. اوس د مهران په ځای باندې موږ یوز کوو this. نو دا سی وایو this is my car. نو د مهران دا یو نون دی د دې په ځای باندې this راغی نو دا this هم موږ سره پروناون دی. both were happy. فار ایگزامپل تاسو کوی دوه مرګري چې تلو فلانی ځای ته نسنګو ته both were happy. The Ali or the Ahmed Bazewi both were happy. That means both is coming in the place of Ali and Ahmed, so therefore it is also pronoun. دا example موږ زکوي چې عام طور باندې موږ تاسو کوئی pronoun څه ته موږ ته he she it او دا دي نه بلکې د دې بځای باندې دا who both each هر هغه word چې هغه instead of a noun یوز شي دا به وي pronoun.